حامدا مصليا ومسلما ومباركا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية. صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن معززو برخوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دوهمه سپاره کې د سورة بقره 145 آیات مبارک پیدا کړي او دا آیاتونه له ما سره ترجمه کوي. یو عظیم مطلب الله تبارک وتعالی په دې آیاتونو کې یو عظیم درس او سبق موږ مؤمنانو مسلمانانو ته الله را لېږلی. الله تبارک وتعالی فرمایي: ومن الناس، او ځینې له انسانانو، من هغه دي، یتخذ من دون الله اندادا، یتخذ سینسی، من دون الله ما سوى الله، اندادن د خدایی په درجه کې څوک. مفسرین کرام د اندادن دو ترجمې مشهوري ترجمې را نقل کړي. یوه ترجمه د حضرت مجاهد رحمه الله او د نورو ډیرو مفسرینو چې له اندادنه څخه دلته اصنام و بتان مراد دي، چې دوی له الله ما سوا بتان او معبودان باطله دا په خدایي باندې نیسي. رئیس المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما او حضرت اسماعیل ابن عبدالرحمن سودی رحمه الله لجلیل القدر تابعینو څخه هغه مبارکان او ډیر مفسرین هغه وایي چې له اندادنه څخه هغه رؤسا او مشران د انسانانو مراد دي. یعنې معنا ځینې په انسانانو کې هغه دي چې دوی نیسي ما سوى الله، د انسانانو کې مشرانو، قائدینو او امامان خپل، پیشوایان خپل، چې د الله جل جلاله د حکمونو په مقابله کې د الله تبارک وتعالی د اطاعت په مقابله کې د دوی اطاعت زیات کوي. او ډیرو محقق و مفسرینو دا د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه تفسیر ته ترجیح ورکړې ده، خو عام مفسرین کرام مبارکان فرمایي چې دواړه مرادیدای شي. بوتان هم مرادیدای شي، د انساني بوتان هم مرادیدای شي. بیان الله تبارک وتعالی داسې کوي چې یحبونهم، محبت کوي دوی له دغه مشرانو خپلو سره. دا یو ترجیح کې دلته مفسرینو ذکر کړی چې هم ضمیر د ذوی العقولو د اندادن ته راجع ده، نو هغه مشران انساني مشران د انس له مشرانو څخه یا د جن له مشرانو څخه په هغه د مراد دي. یحبونهم، محبت کوي دوی له خپلو مشرانو سره که حب الله، لکه محبت له الله سره. خو که څه هم دوی محبت زیاتو سره کوي، خو د هغه مخلصو او سچه مؤمنانو چې هغه د الله د دین په مقابل کې د هیچا رعایت نه کوي او د هیچا اطاعت نه کوي، خو په هغه صورت کې کوي چې د الله تبارک وتعالی په دین باندې چلیږي، نو هغه سوچه مؤمنان دي. د هغو محبت ته د دوی محبت بیا نسي رسېدای. الله پاک فرمایي: والذین آمنو، او هغه کسانو چې ایمان راوړی یعنی مؤمنان، اشد حبا لله، دا زیات دي په محبت کې له الله سره.
ځکه هغه که مشرکین دي په وخت شدائدو د سختیو کې بیا دوی یو الله ته راجع کیږي، لکه په قرآن عظیم شان کې ځای په ځای د دې بحثونه او بیانونه راځي. او که دغه انساني مشران او متبوعین دي چا دي او دوی د خدای د دین په مقابله کې د هغوی اطاعت زیات کوي، دا هم داسې محبت په هیڅ صورت نسي لرلی لکه د مؤمنانو سوچه مؤمنانو چې محبت له الله سره ده. هغه د امتیازاتو او د رعایتونو تابع دي. که رعایت کېدو، لحاظ یې ساتل کېدو، امتیازات ورکړل کېدل، نو بس مشر یې ده. خو که امتیازات یې نه وو، بیا یې دښمن ده. او مؤمن له الله سره په هیڅ صورت کې تصور د دښمني نشي کېدلی چې له الله سره دښمن سي. نو ځکه محبت د مؤمنانو ته نسي رسېدلی، دا محبت د دغو خلکو. الله تبارک وتعالی فرمای ولو یرى الذین ظلموا، او که چیرته وویني ظالمان، ولو یره که وویني الذین ظلموا، هغه کسان چې ظلم یې کړی، حاصل د معنی ظالمان، که چیرته وویني ظالمان څه وویني او په کوم وخت کې؟ اذ یرون العذاب، کله چې دوی عذاب وویني، جهنم وویني او د الله قهر وویني، نو دوی څه وویني؟ داسې ان القوة لله جميعا، قوت و سلطنت و پادشاهت یوازې الله لره ده ټول. وان الله شدید العذاب، او الله سخت عذاب ورکوونکی ده. نو کله چې ظالمان وای دغه صحنه وویني، نو دوی به سخت په خپلو بدو اعمالو، په خپلو ضعیفو اعمالو، په خپلو تمګرو اعمالو باندې پښیمانه سي. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، دا اذ بدل اذ مخکې راغلی، مخکې اذ چې راغلی ده، دا له هغه څخه بدل ده چې الله تبارک وتعالی فرمای چې اذ یرون العذاب، کله چې ظالمان وویني، چې کله دوی عذاب وویني، چې قوت ټول د الله ده او الله شدید العذاب ده، دا هغه وخت ده. اذ تبرأ الذین اتبعوا، چې پښیمانه سي الذین هغه کسان، اتبعوا چې تابعداري یې کېدله. تبرأ الذین اتبعوا، چې بیزاره سي هغه کسان چې تابعداري یې کېدله او مشران وو، سرداران وو. من الذین اتبعوا، له تابعدارانو، له پیروانو، له زیر دستانو چې پښیمانه سي. که هغه په بد حال کې ځان ویني او هغو ته ځان ورنږدې کوي په محشرګاه کې، نو هغه منډې تېروي، هغه وایي چې موږ سره دې هېڅ نه دي کړي، له موږه لرې ګرځه. وسړیه، خو ما خو دین د تاسې په مخ کې پرېښی وو، د دین احکام مې د تاسې دپاره تر پښو لاندې کړي وو، ما په ډېرو شیانو سترګې رڼې وې، د تاسې دپاره مې سترګې پرې پټې کړې وې. وایي جک دې وهلی دي، غلط کار دې کړی. ورأوا العذاب، او وویني دوی عذاب، دا هغه وختي، هغه ورځ ده چې دوی به وویني عذاب. وتقطعت بهم الاسباب، او پرې به سي په دوی باندې ټولې وسیلې او ذریعې د تمسک، د منګولې لګولو، د پناه وروړلو. نه به مال و دولت وي، نه به جاه و جلال وي، نه به سلطنت و ریاست وي، هېڅ شی به نه وي، نه به خپلوي و قومګلوي وي، دا هېڅ شی به نه وي. په میدان به دوی خالي پاته وي، هرې خواته چې ګوري خالي لاس وي. بس هلته یو سبب کار ورکوي چې هغه د عمل سبب ده. هغه عمل دلته دوی برباد کړی، د خپلو د مشرانو په خوښه او په مرضا باندې دوی الله ناراضه کړی. وقال الذین اتبعوا، دغه آیاتونه هم د دې ترجیح ورکوي. کوم تفسیر چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د اندادن په باره کې کړی و، چې مشرانو، رؤسا او سرداران مراد دي، ځکه چې دغه بېزاریم له بتانو چې غیر متصوره ده، ولې جمادات دي، ټول ذی روح غیر ذی روح شیان دي.
نو دا په انسانانو کې یا په انسانانو په جنیاتو کې جوړېدای شي. وقال الذين اتبعوا او وایي تابعداران لو ان لنا کرة لو تمنایی ده کاش کې بېشکه وای موږ ته ګرځېدل دنیا ته بیرته فنتبرأ منهم نو بېزاره سوي به وو موږ له دوی څخه کما تبرؤوا منا لکه چې دوی بېزاره سول دلته له موږ څخه. موږ به هلته یو ځرې پرېښي وو، موږ خو هلته چې الله ناراضه کړی وو د دوی په رضامندي کې م ناراضه کړی وو، د دوی اطاعت مو کاوه، د الله اطاعت را څخه پاته سوی وو. نو که کاشکې موږ ته بېرته لارې وارې دنیا ته تلل سوي وای، موږ ویل چې دا خلک به وفادار خلک وي. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. الله تبارک وتعالی فرمایي كذلك همدارنګه یریهم الله ورویني ټولو هغو کسانو ته چې هغو په دنیا کې اعمال د الله پاک دپاره نه یې کړي، یا یې په رویا کړي، یا یې په سمعت باندې کړي، یا یې د مشر د خوشحالي دپاره کړي، یا یې د شیطان دپاره کړي، یا یې د بت دپاره کړي، د دوی ټول هغه اعمال به الله تبارک وتعالی دوی ته ورویني حسرات علیهم افسوسونه و ندامتونه په دوی باندې. هر څه عمل چې دوی ویني افسوس به باندې کوي. لمونځ به کوي، هغه لمونځ به یې په رویا باندې وو، د یو چا د لیدلو دپاره به وو، د یو مشر د خوشحاله کولو د قانع کولو دپاره به وو، نه د الله دپاره. نو هغه لمونځ به م دوی ته افسوس په افسوس باندې تمامیږي. افسوس چې دغه لمونځ خو دې ما قبول سوی وای، ولې هغه به غیر قبولي، هغه به منظور نه وي. داسې هر عمل. وما هم بخارجین من النار. الله تبارک وتعالی فرمایي چې وخت تر وخت تېر سوی، نه دوی بیرته دنیا ته راګرځېدای شي، نه د دوی په اعمالو کې وزن وي. په هر خپل عمل باندې به دوی ندامت کوي او پښیماني به کوي، او نه به دوی له جهنم او له اوره څخه د وتل لري او ایستل کېږي، نه به ایستل کېږي. وما هم نه به دوی بخارجین وتونکي من النار له جهنم او له اوره. هغه اوله صحنه خو چې دوی ولیدله، له هغه وروستی خو بیا فریق فی الجنة و فریق فی السعیر، دوه لارې راغلي دي. یوه لار باندې به جنت ته دا خلک له محشرګاه چې روانیږي چې هغه په دنیا کې الله راضي کړی وو، د الله د دین اطاعت یې کړی وو. او بل فریق و بله لار له جهنم راغلي او جهنم ته ورغلي، بله ډله به په هغې خوا باندې ځي. دغه انسانان چې دوی د الله د رضامندي په عوض باندې یا بت ته سجدې کولې، یا انسانانو ته رعایت د انسانانو یې کاوه، د خدای دین یې تر پښو لاندې کړی وو، د هغو سره یې مداهنت کاوه، چاپلوسي یې کوله، تملق یې کاوه، ریاکاري یې کوله. دا خلق به بیا داسې جهنم په لوري باندې روان. خو یو هغه خلک دي چې هغه له ایمان او اسلام خو ورسره وي. دا اصلا دا آیاتونه د هغه چا په باره کې دي چې دوی بالکل په الله باندې په دومه درجه کې، یا د الله جل جلاله عبادت ته د هغه رئیس و د هغه مشر د هغه سردار په اندازه باندې ورته قائل وي، بیا د دغه اعمال داسې تباه و برباد دي لکه دغه کفارو. ځکه کفار هم داسې نه دي چې دوی بالکل الله نه مني، هغه م وایي چې الله لوی الله ده، خو دا واړه الله موږ ځکه منو چې موږ ته دغه واړه الهه چې دي دا موږ الله ته نږدې کوي. نو لوی الله خو هغه مني. نو په دا نفس منلو د الله باندې څوک مؤمن نشي جوړېدای چې تر څو رعایت د الله حق د الله په نور مخلوق باندې مخته نه کړي. الله تبارک وتعالی هم دې د سچه ایمان څښتنان کې. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين.